سلامونه نیکې احترامات مې ومنئ. نننۍ ویډیو کې د کاپي رایټ کلیم یا سټرایک په برخو باندې خبرې کوم د یوټیوب لپاره چې تاسو کله 3 ویډیوګانې نشر کړئ نو ستاسو چینل ختمیږي. هغه سټرایک کلیم څه مشکل لري؟ کلیم مشکل دا دی، زه خپل یوټیوب ته راځم تاسو لپاره وضاحت درکوم. کلیم مشکل دا دی که چیرې کاپي رایټ کلیم وي نو بیا ستاسو ویډیو چې هر څومره کته کېږي عاید یا پیسې به هغه شخص ته ځي کوم چې دغه میوزیک نشر کړی ده یا موزیک یې ویلی ده هغه کس ته به ځي. نو دا د یوټیوب شرایط دی. دوستان د زما چینل در سره سبسکرایب یې کړئ، زه راځم هغه ویډیو درته پیدا کوم. دا ویډیو تاسو بیرته څنګه جوړولی سئ یا په عام طور تاسو اصلاح څنګه کولی سئ د دې ویډیو چې کله داسې خطر ورباندې راسي؟ زما په 2 ویډیوګانو باندې کلیم راغلی ځکه چې اوس د ستونزې سره دا ویډیو مخ ده. هغه دا چې ما د بل چا میوزیک استعمال کړی، هغه میوزیک به هم زه لرې کوم. یو بل مشکل دا دی چې ما د 13 کالو نه کم عمر کسانو لپاره ویډیو جوړه کړې وه، نو هغه باندې اوس دغه رایټ کلیم راغلی ده. نو دغه مشکل چې راغلی ده دوستانو دغه ده. نو تاسو باید د یوټیوب د ویډیوګانو سره ډېر احتیاط وکړئ. که چې تاسو ویډیوګانې جوړوئ احتیاط باید ډېر ورسره وکړئ، د بل چا میوزیک استعمال نه کړئ. د میوزیک لپاره زه تاسو ته یو لاره درښیم. دویمه ویډیو کې به انشاءالله زما هماغه طریقه وي چې زه تاسو څنګه کولی شئ چې میوزیک ډاونلوډ کړئ فري وي، بیا تاسو په خپل ویډیو کې استعمال کړئ او کاپي رایټ کلیم یا سټرایک باندې رانشي. نو راځو دوستانو دغه ویډیو دپاره چې اصلاح یې وکړو راځو د یوټیوب سټوډیو ته. یوټیوب سټوډیو لینک زه تاسو ته نشر کوم ډسکرپشن کې. نو دغه د یوټیوب سټوډیو چې موږ کله راخلاصه کړه د دې شکل داسې ترتیب باندې وي. نو زه راځم د ویډیو طرف ته، هغه ویډیو پیدا کوم چې کوم باندې خطر ده. نو تاسو به هم هغه ویډیو راخلاصه کړئ. نو ما یو غلطي دا کړې ده چې میوزیک مې استفاده کړې ده. نو او بله غلطي دا چې د 13 کالو نه کم عمر لپاره ما ویډیو جوړه کړې وه. نو زما څخه په اشتباه کې هم دا انتخاب سوی و. دا به اوس موږ بیرته عام ته ورته اړوو چې عام خاص یې وګورئ. نو تاسو ګورئ دلته موږ 18 کلنۍ لپاره دا ویډیو انتخاب کړې وه. نو په دې باندې کلیم راغلی و. نو د دې اصلاح لپاره باید موږ بیرته یوټیوب سټوډیو ته شاته وګرځو. نو دغه ټول باید منظم کو جوړ یې کو. نو که چیرې تاسو سټرایک غلطي وکړه نو بیا به ستاسو چینل له منځه ځي، هغه هم په 3 غلطیو باندې. نو پر روانو کې به انشاءالله موږ تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړو. دلته به تاسو دغه ځای ته راسئ دوستانو، دغه ځای کې به تاسو خپل غلطي اصلاح کړئ. نو را روانو ویډیوګانو کې زه تاسو ته د یوټیوب پوره کورس انشاءالله جوړوم. که چیرې تاسو دا ویډیو لایک کړه، سبسکرایب مو زیات و، لایکونه ډېر و، انشاءالله را روانو کې تاسو ته نورې ویډیوګانې هم جوړوم. نو دې څخه به تاسو ته مور اپشن ته راسئ، دلته به دغه ځای ورباندې انتخاب کړئ او ګورئ دلته موږ نو 18 کلنۍ انتخاب کړئ. نو دا چې موږ کله ورته انتخاب کړئ 18 کالو نه پورته کسان همدا ویډیو کتلی شي. بیا دغه اپشن څخه وځو او ګورئ دوستانو دغه ځای کې تاسو ګورئ زموږ ټایم شروع شو. په 1 ورځ 2 ورځو 3 ورځو کې تر هغې پورې زموږ ویډیو په همده شکل باندې جوړېږي. نو بیا به تاسو سیو باندې ووست، کله چې مو سیو کړه ویډیو نو دې ځای کې ګورئ دا پروسه شروع شوله. نو 1 ته 2 ورځې هر څومره وخت چې ونیوئ زموږ ویډیو به بیا کته کېږي، خو عاید چې کوم دی، پیسې چې کوم دی هغه به بیرته زموږ اکاونټ ته جمع کېږي. نو ګورئ هغه نشان یې ورک یا د خطر نشان چې کوم و هغه لرې شو. نو اوس راځو دا خو یوټیوب سټوډیو ده، موږ به دې دپاره راسو دغه ته سرچ به ورکړو چې کومه ویډیو چې ده یوټیوب ته به بیرته راسو. یوټیوب ته به راسو، یوټیوب کې به یې وګورو چې کوم د خطر نشانو هغه لرې شو او که نه. نو زه راځم ویډیو دا ده، لوړ سر ته یې ځم سرچ ورکوم. کله چې زه سرچ ورکړم نو هماغه ویډیو صفحه به نوې سي او ویډیو به بدله سي. نو ګورئ زما څخه یوه پورته ویډیو ده، یوه لاندې ویډیو ده، دواړو باندې کلیم راغلی و. نو دا ګورئ زما ویوز تقریبا 560 په تېرو میاشتو کې ما ویډیو نشر کړې وه او دغه د اوس پروسس روان دی. دغه د ساعت رقم علامه چې یې راوړې ده ګورئ لاندې بیا ویډیو چې
کله سمه وي صحیح وي هغه د ګیم په شان وي او که چیرې دغه تاسو پروسه بشپړه روانه شول نو هغه بیا د ساعت رقم یعنې په ټایم کې وي بیا که یوه ته دوی کې وخت نیسي یا د یوې ورځې نه کم 2 ورځې یو ورځ خو چې کله ویډیو کمپنۍ وکتل د یوټیوب کمپنۍ نو زه راځم زما د یوټیوب ویډیوګانې تاسو ته انشاءالله ښایم دغه کې هره ورځ تاسو ته نوې ویډیوګانې نشر کېږي نوې ښایسته په زړه پورې ویډیوګانې حتما در سره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره ښه وخت ښې چارې حتما لایک کړئ ویډیو